اولنی سیم فاینل چې دی هغه سرته ورسېدو. انډیا ټیم چې کوم دی هغه مسلسل فتوحاتو نه وروستو نن سیمي فاینل اولنی سیم فاینل چې کوم د انډیا او د نیوزیلینډ هغه هم په خپل نوم باندې کړو. انډیا ټیم ډېر غټ هدف ورکړی و. د انډیا بیټسمینانو په دغه میچ کې ډېر بهترین بیټینګ کړی و، ډېر بهترین بالینګ یې ترسره کړو. نیوزیلینډ ټیم خپل وس وکړو، ډېر ښایسته سکور نیوزیلینډ ټیم وکړل، خو د هغې یو پارټنرشپ سره غټ ولګېدو، بل کوم پارټنرشپ ونه لګېدو که یو بیټسمین پکې بل سریزه والی وی یا یې تقریبا 90 سکور یا 80 سکور کړی وی، نو دغه د نیوزیلینډ سکور باندې نور هم ښه شوی وی او تقریبا میچ به یو سخت تللی وی. نو انډیا بیټینګ طرف انډیا ټیم نن ډېر زبردست بیټینګ کړی دی. څومره چې د انډیا دغه بیټینګ تعریف وکړو نو دغه به هم کوي. خو د هر څه نه مخکې دغه ویډیو لایک هم کوئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو د انډیا بیټینګ طرف ته 398 سکور یې وکړل. روهیت شرما 40 وکړل، شبنم ګل پکې 80 وکړل، ویرات کوهلي پکې نن سریزه ووهله، د سچن ټنډولکر ډېر غټ ریکارډ یې مات کړو د سریزو، شریاس پکې 18 سکور وکړل او کیل راول پکې 9 10 وکړل. نیوزیلینډ ټول ټیم په 320 سکور باندې آوټ شو. ویلیمسن پکې 9 شپېته وکړل، میچل پکې ډېر بهترین انینګز وکړل، 140 سکور یې وکړل خپل ټیم لپاره. په 80 سکورو باندې انډیا ټیم دغه میچ وګټو. دغه اولنی سیم فاینل چې کوم و هغه انډیا په خپل باندې کو انډیا ټیم فاینل ته ووتلو. سبا چې کوم دی د ورلډ کپ 2023 دویم سیم فاینل چې کوم دی هغه د ساوث افریقا او د استرالیا ترمنځ دی. سباني میچ په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ چې سباني میچ کې ساوث افریقا ټیم مضبوط دی، استرالیا ټیم مضبوط دی؟ زه خو وایم چې دوه سیم ټو سیم دي. ساوث افریقا هم مضبوط ټیم دی، استرالیا ته که وګورو هغه هم مضبوط ټیم دی. خپل رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شیر کړئ چې ستاسو په نظر باندې کوم ټیم ستاسو فیوریټ ټیم کوم دی او کوم ټیم لوبه وګټي، ساوث افریقا وګټي یا استرالیا وګټي. نو دغه د نن میچ سکور کارډ او تاسو که هم د انډیا مینوالي وئ او په انډیا په دغه ګټه باندې خوشحاله شوي وئ، دغه ویډیو سره لایک هم کوئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو زموږ پیج او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د نور کې کار معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.